په دواړو بخشو کې د خپل امیر اطاعت هم قبول کړی دی، د سیاسي معاونیت نه تبدیلي هم قبوله کړې ده او د نوې سرپرستۍ دپاره هم خپل مسؤلیت قبول کړی دی. او بله خبره دا ده چې که د مهاجرینو وزارت وي، که سیاسي معاونیت وي، که بل وزارت وي، یو کس دا کار ځان ته نشي کولی. دلته که مخکې مرحوم شهید علي صاحب کار کړی دی، هغه هم د وزارت ځان ته نشو شلولی، تاسو ورسره همکار وایي. ما ته هم که د وزارت تاسې ځان ته پرېږدئ زه یې نشم کولی. نو لکه څنګه چې تاسې مخکې د وزیر سره همکاري کوله، زموږ سره به هم په دې کار کې همداسې همکار اوسېږئ. ستاسو تجربې به پټوو نه، ګټه به درنه اخلو انشاءالله. هر څوک په خپل بخش کې ښه په اطمینان باندې خدمت کوئ.